راځو ګورو چې مونږ 3/4 برخې منفي 5/8 برخې حل کولی شو که نه. او دا مونږ ته په شکل کې هم ښودل شوي دي. که چیرې مونږ راشو دا وګورو، دا یو شکل، دا یو پوره شکل دی او د دې څخه دا په 4 برخو ویشل شوی، 3 برخې ترېنه اخیستل شوي دي. نو دا مونږ ته راښیي چې دا یو شکل دی، دا یو کسر دی. او همدارنګه دا بل کسر چې دی 5/8 یا 5/8 برخې، هغه دا برخه ده، دا یو لاندینی شکل دی او دا په 8 مساوي برخو ویشل شوی او 5 ترېنه اخیستل شوي دي. نو دا شکل دا یو دی. نو مونږ څه کول غواړو؟ مونږ 3/4 برخې لرو او غواړو چې له دې څخه 5/8 برخې څنګه کو، دا ترېنه کمې کو. نو ګورو چې دا مونږ څنګه حلو. نو کله چې مونږ کسرونه جمع یا منفي کوو، نو مونږ ګورو چې باید دواړه سره مشترک مخرجونه ولري. دلته مخرجونه د دې دواړو یو شی نه دي. نو مشترک مخرج دپاره مونږ داسې کار کوو چې د دواړو مخرجونو دپاره یو مشترک مضرب پیدا کوو. او هغې دپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې مونږ لوی عدد راخلو. د دواړو مخرجونو کې چې کوم مخرج لوی دی هغه راخلو، لکه دلته دا 8 دی. او دا د دې بیا نور مضربونه همداسې راخلو، 2 کې ضرب او 3 کې 4 کې چې عددونه ګورو. نو کله چې مونږ دا راواخیستل، اوس ګورو چې دا په دې خو پوره ویشل کېږي، په دې بل هم پوره ویشل کېږي او که نه. مونږ ګورو چې دغه 8 په 4 پوره ویشل کېږي. نو همدا د دې دواړو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب دی چې د دواړو کسرونو لپاره مشترک مخرج ترېنه جوړېږي. نو اوس به راځو دا دواړه کسرونه به مونږ د 8 برخو په شکل لیکو. دا به داسې لیکو چې 3/4 به داسې لیکو چې 1/8 شي او له دې څخه منفي دې خو تیار مخرج 8 دی، نو دا به شي 5/8 او دا مساوي کېږي اوس څو سره. نو مونږ اوس څنګه کولی شو چې دغه 3/4 د 1/8 په شکل ولیکو؟ دې دپاره څو لارې دي. یو لاره دا ده چې مونږ دغه 4 ګورو، 4 نه مونږ 8 ته لاړو. 4 نه چې 8 ته ځو، دا مونږ په 2 کې ضرب کړی، دا ضرب یې 2 شوی. نو اوس چې صورت هم مونږ دلته راوړو، نو دا به هم په څو کې ضربېږي؟ 2 کې. دې نه به جوړ شي 6/8. نو دا دواړه کسرونه اوس یو بل سره معادل دي. همدارنګه دا کار مونږ په شکل کې هم ترسره کولی شو. مونږ سره ټولې 4 برخې وي، دا هره برخه مونږ بیا په 2 برخو ویشو یا 2 چنده کوو. نو دا به شي 2 برخې دا، 2 برخې دا هم 2 او پای کې دا هم 2. مونږ سره ټولې څو برخې شوې؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 او له 8 څخه څو ویشه برخې مونږ رنګ کړي دي؟ 1 2 3 4 5 6 برخې. نو دا بیرته همدا 6/8 شو. نو اوس دا مساوي کېږي له څو سره؟ نو راځو ګورو چې مونږ سره 5/8 برخې وي، له دې څخه 5 ترېنه اخلو. نو 5 به ترېنه کم کړو، 1 2 3 4 5 او دا 5 کوم چې لاندې په دغه بنجاني رنګ سره ښودل شوي دي، نو دا هماغه 5 برخې دي. نو مونږ چې له دې شپږو څخه دا 1 برخه واخیسته، 2 برخه، 3 برخه، 4 برخه او دا 5 برخه. نو مونږ سره یوازې دا 1 برخه پاتې شوه. دا برخه مونږ سره پاتې شو او دا څومره برخه ده؟ دا مونږ سره 1/8 برخه ده. نو مونږ لیکو چې دا مساوي شو 1/8 سره. او همدا کار مونږ دلته په عددونو کې هم لاسته راوړلی شو. مونږ سره 6/8 برخې دي، دلته 5/8 برخې دي. 6 نه چې 5 لاړ شي 1/8 برخه پاتې کېږي.